بسم الله الرحمن الرحیم. د ایکسل د نن ورځ درس راغلاست. وبخښئ، نن ورځ د ایکسل په ایکسل 2009 کښې به ټیبل باندې کار وکړو او به وګورو چې په ټیبل کې موږ څه لرو. د ټیبل ډېر غټ او اوږد بحث دی، انشاءالله زه په دوو درو ویډیوګانو کښې تاسو ته تشریح کړم. د نن ورځې په درس کښې موږ داسې یو ډیټا لرو، مثلا د یو کارمندانو لیست تقریبا داسې وبولئ. مثلا دا د نومانو ګروپ دی، د دې څخه بعد جواب د دوی وظیفه لرو، دوی څه کار کوي، د دې څخه بعد دوی اډرس لرو، د چیرې اوسېږي، د دې څخه د موبایل نمبر، فون نمبر، ایج، او که څه بل ګروپ چې غواړئ تاسې هم کولی شئ دغه ته ور اډ کړئ، هر شی چې غواړئ کوم اضافه معلومات که ولرئ. نو اوس دلته د دې ټیبل په داخل کې یو ځای کلیک کړئ، هر ځای چې کلیک کوئ د باندې نه داخل ټیبل کې یو ځای کلیک کړئ. که چېرې تاسې د باندې کلیک کړئ انزرټ ته راسئ، ټیبل چې کلیک کړئ دی ستاسې دغه رنج ډاټا انتخابوي. نو داسې به وکړو چې به وکړو دلته به راسو به داخل دغه زموږ د ډیټا په سایه کې به یو ځای کلیک کړو. کله چې تاسې انزرټ ته ټیبل ته راسئ اتومات د ټیبل ټوله ساحه انتخابوي. صحیح، مای ټیبل هاز ایډرز، دا په دې مطلب دغه زما ټیبل چې دی څه لري، عنوانونه لري، مطلب دغه نیم عنوان دی، جاب عنوان دی، اډرس عنوان، دا ټول عنوان دی. نو په دې خاطر باندې دا باید ټیک مارک، که دا ټیک مارک تاسو وباسئ دغه ټوله د ټیبل د ډیټا په شکل باندې حسابوي، بیا هلته هیډر نشته. نو دا به ټیک مارک کوئ چې مای ټیبل هاز ایډرز، مطلب دا چې زما په ټیبل کې دغه ټول عنوانونه دي. صحیح ده، دلته به راسو کلیک وکړو، خپل ډیټا به ټول انتخاب کړو، اوکې، دې څخه بعد اوکې. د دې په کلیک کولو سره اول دلته که تاسو راسئ وګورئ په دې کې موږ د ټیبل سټایلونه لرو. تاسو کولی شئ هر سټایل چې وغواړئ هغه دا ټیبل ته اپلای کړئ. یو ټیبل ته هغه خاص رنګه سټایل دی، خاص رنګه بګراوند لري، خاص رنګه ځان ته سپیشل سټایلونه دي. هر سټایل چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ هغه ورته اپلای کړئ. تاسو چې کله د انزرټ د لارې څخه یو ډیټا واخلئ او ټیبل ته مو واړوله، دلته تاسو وینئ چې د ټبو په مابینځ کې یو ټب بل اضافه کېږي د ډیزاین په نامه. که تاسو ټیبل د باندې کلیک کړئ دا ټب نشته، چې په داخل کلیک کړئ دا ټیبل دغه ټب شته. دا ټب فقط د ټیبل د ډیزاین کولو لپاره دی چې اول یې موږ پر سټایل باندې کار وکړو. دا سټایلونه سول چې وموندل څه سټایلونه سبق شي. د دې څخه بعد راځو ډیزاین د ټیبل سټایل آپشنز. په سټایل آپشنز کې څه شته؟ اول دی فرست کالم دی، دا چې تاسو کلیک کړئ دغه اول کالم ته به یو سپیشل فارمټ ورکړي، یو خاص رنګه شکل به ورکړي. ګورئ دا ټیک مارک کړم، دغه اول کالم داسې فارمټ واخلئ. ته وګورئ په دې سټایلز کې ټول تغیر وکړي. که دا به ټیک مارکس خو بس هغه برته د ټول ټیبل سره یو شی کېږي. د دې څخه بعد لاست کالم دی، یعنی آخري کالم ته یو خاص فارمټ ورکړه. اوس وګورئ په سټایلو کې آخري کالمو سټایل تغیر وکړ یا فارمټ تغیر وکړ، دا به ټیک مارک وباسه. بینډډ کالمز، که چېرته تاسو کلیک کړئ دغه زموږ کالمونه به یو سټایل یا یو رنګ واخلي، مطلب یې داسې د لکه هغه لاینو غوندې. ګورئ اوس دا ټیبل چې دی دا لاین یې معلومېږي، ټولو سور رنګ واخیستې، دغه رنګ واخیستې. دا هر دوهم ټیبل ته اپلای کېږي، معنی هر دوهم کالم ته وبخښئ. دا یو کالم دی، دا په یو سایز کې، دا بل سایز کې، دا بل سایز، دا بل. که دا زه ټیک مارکس خو باسم ټول به یو شی، کوم فارمټ یا ډیزاین چې هلته موږ انتخاب کړی هغه رقم به وي. که چېرې دا ټیک مارکس خو باسئ ټول به ساده کېږي. دا د روز دپاره دی، صحیح، د روګان دپاره دی. دا ټیک مارکس خو باسئ. اوس وګورئ یوه رو نه دومه نه درېیمه رو ته، یوه نه بل رو داسې یو نه هغه دوم رو ته خاص فارمټ ورکړي. کالم هم دغسې دی، اول کالم به ساده وي، دوم به بل رقم وي، درېیم به ساده وي، بل به بل رقم وي. ګورئ صحیح. د دې څخه بعد ټوټل رو ده. که چېرې تاسې مثلا دغه ولرئ، مثلا داسې کوم ټیبل ولرئ چې پکې ټول تاسې حسابات ولرئ، عدد ولرئ، تاسې غواړئ دغه دپاره یو رو بله ولرئ ټوټل دپاره، دا ټوټل رو ده. ګوره ټوټل رو مطلب دغه شیان جمع، دغه شیان جمع، ټوټل راباسي. صحیح ده. نو ټوټل رو اوس زموږ نه ده په کار، دا به ټیک مارکس خو بس. بل هیډر رو، دغه هیډر رو هم په کار ده، که مو نه وي په کار هایډ یې کړئ، دې په واسطه باندې هایډ کېږي. د دې څخه بعد چې راسو دغه ټوله کوم تقریبا دغه یو ګروپ چې موږ لرو، دا ګروپ په واسطه باندې موږ کولی شو دلته یو سایټ دی خپل د وینډوز لیو سایټ چې دوی ورته وایي، یا وینډوز کوم هغه مسنجر دغه چې ورته وایي، نه تقریبا چې مسنجر سایټ په نامه سایټ دی چې په نامه سره دی هغه دی. او بل شیر پوینټ ډاټ کام دی. په شیر پوینټ ډاټ کام کې تاسو کولی شئ ولاړ شئ، اوله ځان رجسټر کړئ، اکاونټ به ځان رجسټر کړئ. د هغه څخه بعد تاسو کولی شئ په ایکسل کې داسې یو ډیټا جوړه کړئ چې تاسو دغه لارې څخه دا واخلئ، ایکسپورټ یې کړئ،
شیر کې په شیر پوینټ کې هغه شیر پوینټ کې چې موږ دا شیر کړل هلته تاسو کولی شئ د ډیټا واخلئ په هغه سایټ د لارې څخه دا ستاسو ډیټا هلته لکه آنلاین شکل باندې ټوله کولی شئ هغه ووینئ او بیا د هغه په لیدو سره هر څوک کولی شي ستاسو په ټیبل کې اپډیټ تغیرات راولي چې تاسو بیا هغه کولی شئ د ریفریش په واسطه باندې هر ورځ تغیرات یې په لاس راوړئ دا پراپرټیز تغیر کولی شئ کولی شئ د خپل ټیبل په براوزر کې ووینئ او کولی شئ که مر وخت نه و خوښه د شیر پوینټ خپل ډیټا لینک کولی شئ خطا کړئ دا یوه طریقه بل د دې سره هغه خلک چې د اس کیو ایل سرور سره کار لري هغه هم کولی شي دغه لارې څخه استفاده کوي مثلا په یو دفتر کې یو کمپیوټر سرور دی په سرور کې یو خاص د اکسل فایل دی موږ ټول کمپیوټرونه چې شاوخوا پاتې دا کولی شي دلته تاسو راسئ ایکسپورټ ټیبل ډیټا ټو شیر پوینټ لیست دلته تاسو فقط هغه ادرس دغه کوئ نو که چیرې تاسو سرور ولرئ مثلا فایل سرور ولرئ دغه فایل سرور ادرس دلته ورکوئ دا اساسي فایل دي دغه فایل سرور د لارې څخه شیریږي ټول یې کولی شئ ووینئ نو دا ځان ته کوم خاص پروسیجر لري چې آنلاین طریقه د شیر پوینټ سایټ د لارې څخه تاسو کولی شئ چې پروسیجر د شیر پوینټ ادرس شیر پوینټ سایټ ادرس بل راخې پیسټ کوئ بیا د خپل ټیبل نوم ورکوئ ډسکرپشن به ورکوئ دا نیکسټ فالو کېږي بیا به ځئ بل سټیپ ته نو بیا دغه څخه وروسته تاسو کولی شئ دې په واسطه یې ریفریش کړئ د خپل همیشه چې هلته هر چا که تغیر پکښې راوستی تاسو خپل د اکسل فایل په خپل کمپیوټر کې خلاص کړئ ریفریش ووایئ چې هغه تازه تغیرات ووینئ چا تغیر پکښې راوستی څه رقم تغیر پکښې راوستلی نو ډېر سټیپونه لري چې تقریبا اوس زموږ ستاسو لپاره مهم نه وي خو بیا هم که چا علاقه ورسره درلوده کولی شي چې دې څخه استفاده وکړي د دې څخه بعد راځو سمرایز وذ پایوټ ټیبل به زه تاسو وروسته بل ویډیو کې درته وښیم انشاءالله بعدي ویډیو د پایوټ ټیبل لپاره به زه تاسو ته خاصو مشخصه کړم په هغې کې به تاسو پایوټ ټیبل وګورئ د دې څخه بعد راځو ریموو د ډوپلیکیټ دا معنا لري که چیرې دغه ستاسې په ټیبل کې یو شی دوباره راغلی وي دی به هغه واخلي ډیلیټ یې وي تاسو کولی شئ ډیلیټ یې کړئ مثلا اوس د هلمند نوم ټول یو شی راغلی دی تاسو کولی شئ د دغه په ډیلیټولو سره د یوه سړي مکمل معلومات ډیلیټ کړئ مګر زه هغسې نه کوم زه دلته یو بل نوم اضافه کوم مثلا د رحمت نوم به زه بیا تکراري راولم صحیح ده رحمت الله مثلا وظیفه به ولیکو مانیجر مثلا ځای به ولیکو لشکرګاه مثلا دا یې تلیفون نمبر او دا هم د او عمر به هم ولیکو 40 صحیح اوس داسې یو ټیبل د زموږ په ټیبل کې داسې یو بل رو موږ اضافه کړی معلومات مې اضافه کړل که چېرې تاسو ډیزاین ته راسئ دلته لیکلي دي ریموو د ډوپلیکیټ زه راځم ډوپلیکیټ کلیک کوم دا چې مې کلیک کړي دلته ګوره سلیکټ آل ټول انتخاب کړی دی هر شی ډوپلیکیټ و دی ډیلیټ کړي هر شی چې ډوپلیکیټ و دی ډیلیټ کړي مثلا نه زه ټوله د ټیک مارک څخه باسم ان سلیکټ آل صحیح فقط ورته وایم نیمز نومان که چیرې ډوپلیکیټ راغلی هغه ډیلیټ کړه نو اوس دلته رحمت الله دواړه راغل دا رحمت او دا رحمت دواړه راغل زه که اوس چیرې اوکې کړم one duplicate values found and removed 7 unique values remain و بې ساري والیوګانې یعنې کوم چې کاپي یې نشته یو والیو د رحمت کاپي راغلی و منیجر چې شو هغه یې ډیلیټ کړم دا د دې څخه بعد راځو کنورټ ټو رینج دا معنا مثلا تاسو خپل په ټیبل کې فارمټ مثلا دغه مو راوستل تغیرات مو راوستي کلر ټول شیان مو ورچینج کړل دې څخه وروسته نه غواړئ چې د هغه څخه مثلا په دې شکل کې د ایډیټ په شکل کې ووینئ یا مثلا دا ناچ ووینئ د سورټ لپاره نو تاسو څه کوئ تاسې راځئ دلته ورته وایاست کنورټ ټو رینج چې مو والئ ستاسې ټیبل به دغسې عادي ټیبل ته وړئ نارمل ټیبل ته نو اوس تاسو کولی شئ پرنټ یې کړئ د هغه څخه استفاده وکړئ هر کار چې تاسو غواړئ برته یې واړوئ هغه د ایډیټ شیپ ته انزرټ ته راسئ ټیبل ته راسئ اوکې برته ستاسو ټیبل واوښتئ اوس تاسو بیا کولی شئ ایډیټ یې کړئ سټایل شیان کې تغیر راولئ د دې څخه بعد د ټیبل نیم دلته تاسو کولی شئ ټیبل ته نوم ورکړئ مثلا لیکم لیست ټیبل صحیح ده د دې څخه بعد دا نوم یې لیست اوس د ټیبل دې څخه بعد راغلی دی ریسایز د ټیبل معنا ده تاسو کولی شئ دغه ټیبل ته بعضې نورې روګانې ور اضافه کړئ څنګه اضافه کولی شئ اضافه کول دا رقم دلته راځئ په دغه علامه باندې کلیک کوئ صحیح ده دې علامه چې مو کلیک کړله دا ټیبل به انتخاب کو خو دا ورځه ټیبل انتخابولو سره څو نورې روګانې به اضافه انتخاب کړئ چې اضافه مې انتخاب کړئ بیا به راسو دلته په دې کلیک کو اوکې دې ته وایي ریسایز د ټیبل برته دا سایز زه غواړم کم یې کم بیا راځم ریسایز د ټیبل ته صحیح دلته به کلیک کړئ د هغې څخه بعد به زه به د خپل ټیبل ته نه انتخاب کوم نور به سپینې روګانې به نور سره انتخابوم اوکې صحیح وبخښئ فارمټ یې ولې تغیر ونه کړئ را به سو
دغه نه به انتخاب کو. اوکې اوکې صحیح. دا هم دا د دې څخه بعد دلته تاسو کولی شئ چې دا سورټ کړئ. د سورټ لپاره موږ ته ولیکل سورټ A to Z، سورټ Z to A، سورټ بای کلر. سورټ بای کلر تاسو کولی شئ چې مثلا د رنګ په واسطه باندې سورټ کړئ. سورټ A to Z سورټ مطلب هغه دی چې د A څخه به شروع کېږي، د A د قرار څخه B C T د نوم به هغه رقم سورټي. او سورټ to Z to A نو هغه معکوس دی، صحیح ده. د Z څخه به شروع کېږي بیا به نو معکوس سرچپه. او دلته راځو کلر ته. کلر خو نه هغه دی که چېرې ستاسو خپل په ټیبل کې روګانې مختلف کلرونه ولري، دی به د کلر د روی تاسو ته سورټوي. نو څه که څه هم اوس ورسې روګانې کلر نه لري نه، خو خیر اوس به زما ګوره زه مثلا نیمز به ورته انتخاب کوم. صحیح، نیمز انتخاب کړئ. مثلا سیل کلر غواړئ، فونټ کلر، چیش کلر. زه به سیل کلر انتخاب کوم. صحیح، ځکه دلته موږ یو سور لرو، یو تقریبا سپین مانند لرو. ګوره رنګ یو رنګ دی ښي. نو دلته که چېرې تاسو موږ ته سیلان مثلا دا یو سیل ته یو رنګ ورکړو، بل ته بل، بل ته بل، بل ته بل، بیا به هغه سیل ته موږ ته سرلاسه کړو. نو متاسفانه چې اوس یې نه لرو. صحیح ده، خو بیا به زه انتخاب کړم دغه رنګ کلر به په ټاپ کې راځي. اوکې، په دې خاطر باندې چې زموږ د ټیبل دغه حصه ګورئ په نورو حصو کې تغیر وکړي، مګر په دې خانه کې په دې ونه کړي چې په دې خانو کې دغه رنګونه ټول یو دي. په خانو کې چې تغیر کړی دی دا کلر داسې راغلی. مګر بیا هم تاسو کولی شئ مثلا دې ته خپله مثلا یو کلر ورکړئ. مثلا زه بلته راسم دې ته به ژیړ رنګ ورکړم، او دې ته به سور، دې ته به زرغون. صحیح. اوس به راسو سورټ بای کلر. ګورئ کم کلر غواړئ چې په سر کې راسي. زه هم ژیړ کلر به اول راځي. بیا راځم کم کلر غواړئ چې مثلا زه غواړم سور کلر په واسطه باندې سورټ کړم، سور کلر اول کې راسي. نو دا سورټ کول لپاره. د هغې څخه بعد دلته راځو په فلټر کې تاسو کولی شئ کوم شیان غواړئ چې ووینئ، کوم نه غواړئ چې ووینئ. کولی شئ مثلا دا نومان حکمت الله زه نه غواړم چې ټیک مارک څخه وباسو، اوکې که حکمت الله به نور دلته نه وي. دلته راسه بیا فلټر ته حکمت الله انتخاب که. سلیکټ آل، ټوله د انتخاب څخه وباسئ چې به هم نه شي. یو نفر انتخاب که، زکي، زیار، یو چې غواړئ ټول به شي. سلیکټ آل، ټوله به درته شي. صحیح شو. او په دغه شان د فلټر دپاره موږ دلته دغه لرو آپشنونه لرو. فلټر بای کلر، صحیح ده، د کلر په واسطه باندې فلټر کوي کوم کلر په سر کې راسي. فلټر بای ټکسټ که چېرې کوم ټکسټ په واسطه باندې، او دا ټوله به د فلټر په ویډیو کې تاسو ته شیر کړم انشاءالله الرحمن. نو خدای دې وکړي چې دغونه چې نن کار کړله د ټیبل کې ستاسو سر په خلاص شوی وي. نو بیا هم تر بل درس هم په خدای سپارم. بیا هم ستاسو د نیکو مشورو همکارۍ په هیله خوشحاله او کامیاب او سرلوړي اوسئ.